السلام علیکم. زه استاد فرید قربان تاسو ته مخاطب یم. ډېر ملګري شاګردان او اشنایان دا وایي په هره ژبه کې ما ته وایي استاده لکه ځینې ژبې ترکي شوله یا ترکي خو دلته څوک داسې خاص نه یادوي، خو په انګلیسي عربي کې ډېر زیات انګلیسي او عربي کې ځینې پکې په اردو کې هم دا ګیله شکوه یو سوال کوي، پوښتنه کوي چې زما په مخ کې چې څوک څومره خبرې کوي په ژبه کې، په دې پلانکۍ ژبه کې هره ژبه چې یادوي، څوک په دې انګلیسي باره کې، څوک اردو، څوک عربي باره کې، وایي زه په ټولو پوهېږم، هره خبره ذهن کې اخیستلی شم چې دا معنی ده دا معنی ده او دا یې غوښتنه ده، خو زه ویلی نه شم. دا ولې؟ نو د دې لومړي اولني دوه سببونه دي. همدغه سبب دی چې خبرې ډېرې اوره نو بیا به ویلی هم شي. لکه سړی چې یوه ټوقه یو کلام، یو طنزیه کلام، یو سندره، یو نشید، نعت، هر یو شی چې ډېر اوري، حتی که څوک قاري د قرآن نه یو صورت یې ډېر خوښ هغه اوري، هغه بیا ویلی هم شي په خوله باندې، د انسان دماغ دې سیدی اول یې کش کړي ځان ته، نو بیا په خوله هم راتلی شي. نو تی اوره ډېر. نو دا خبره لږه غلط هم ده چې څوک وایي زه په ټول هر څه پوهېږم خو زه ویلی نه شم. نو مطلب چې ته پوهېږي نو ته پکار ده چې دا واورې، دا پوهېږي دا یې نه اوري، ځکه وایي چې زه خو په دې پوهېږم، په اورېدو زه څه کوم. دې ته په عربۍ کې تسمیع وي، په انګلیش کې ورته لیسنینګ وي که نه. نو دا به اورې ډېر. نو که ته چېرته اورېدل ډېر وکړې نو ته بیا خبرې هم ډېرې کولی شي. څوک چې وایي چې نه زه خو په پښتو لکه زه خو په دې خبرو ټولو پوهېږم استاد ده، خو زه خبرو کې کمزوری یم، نور انګلیسي زما ښه ده، ما کورس ویلی دی یا عربي، نو زه خپلې خبرې څنګه مضبوطې کړم، قوي کړم چې زه خبرې وکولی شم. نو دې سړي سره تاسو چیلنج ولا ورکئ، دا کس په خپله مورنۍ پښتو ژبه کې هم خبرې نشي کولی. حال دا چې د خپله ژبه ده او خپله لکه چې څه ورته وایي دا پرې پوهېږي. اوس به تاسو وایو چې استاده دا ته څه رقم خبره کوې، څنګه په خپله ژبه کې خبرې نشي کولی، ولې دا لګیا در سره نه دی؟ نه، دا عامې خبرې دي، دا هغه خبرې یادوي چې چا ته مخامخ شمه نو دا خبرې نشم کولی. دا په دې ته کمره مخامخ کا یا دا کوم میپل کې کېنوه، کوم سټیج ته یې وخېجوه، دا په خپله پښتو کې والله که 2-3 دقیقې یا 15 دقیقې خبرې نشي کولی. ولې؟ دا د خبرو اورېدو سره هم نه دی عادت، اورېدو له وخت نه دی ورکلی. کوم قسمه خبرې چې تاسو کول غواړئ، زه دا چیلنج ورکوم، صرف ژبې نه، خپله مورنۍ ژبه هم، او ته هغه قسم لکه ته غواړې په سټیج باندې سیاسي خبرې وکړې او تا سیاسي خبرې نه یې اورېدلي او پښتو ستا مورنۍ ژبه ده، ته دا خبرې نشي کولی. سیاسي خبرې ته کله هم په سټیج باندې نشي کولی، نه په محفل کې کولی شي. که ته غواړې دیني خبرې وکړې او ته دیني خبرې نه اورې، کم از کم د ورځې یو دیني بیان ته نه اورې یا 2، نو ته هیڅ کله په دیني خبرو باندې 15 دقیقې زه تا له شرط سره تا ته زه دا وایم چې ته په دیني موضوع باندې خبرې نشي کولی. نو اولنۍ غلطي په دې کې ده چې دا کس که څوک عربۍ ژبې یا انګلیسي ژبې سره مینه لري او وایي چې ما ویلې ده خو زه خبرې پرې نشم کولی او نور چې څوک څه وایي په هغې پوهېږم، دا اولنۍ غلطي ده چې زه د خولې نه دا ټکی راوځي زه په هغې پوهېږي. ته اخذ کولی شي خو ته په کار ده چې دا ونه وایې چې زه پوهېږم، ته په کار ده چې ځان ناپوه وګڼې او ډېر نه ډېر زیات نه زیات واورې. زه ډېر کارونه چاته نه حواله کوم، صرف 2 اصول زه حواله کوم تاسو ته، 2 اصول تاسو ته در کوم. یو دغه چې کومه ژبه ته وایي چې زه په اورېدلو کې اخذ کولی شم، خبرې پرې نشم کولی، واوره هره موضوع چې ته ستا خوښی نو هغه موضوع په هغه ژبه کې واوره. د هغې موضوع خپل قومي چینل د خبرونو هغه سبسکرایب کا، هغه فالو کا، د هغو خبرونه واوره. خیر دی که ته اخذ 50 سلنه هم کولی شي ډېر نه شي، هغه واوره. ته چې بیا دا خبرې واورې ستا مزغو کې کښېني ستا به خوله بیا راځي. ښه مثال مې در کوي، یوه سندره یو نعتي، یو نشید، یو نظم وي، څوک یې ډېر واوري نو هغه نظم نشید ډېر بیا په خوله باندې صحیح راځي چا چې ډېر اورېدلی. او دویم خبرې وکړه، ملګرو سره خبرې وکړه، په دې شرم مه کوه، استاد سره خبرې وکړه، وګرېږه، دا خبره وایي ګر وکړه که نه د عربانو خبره ګر یعنې قړتې وکړه. موږ ساده پښتو کې قړتې وکړه. قړتې هغه ته وایي چې ضروري خبره غیر ضروري، لکه یوه خبره یې په 2 ټکو کې راټولېږي، تی په 8 ټکو کې وکړه، په 4 کې نه په 8 کې وکړه، داسې راکاږه د ربړ په شانې، نو انشاءالله ته به ښه شي. چې ته وایې زما دوستان نشته، ملګري نشته دی استاده محترمه، چا سره خبرې وکړم؟ ته دیوال سره خبرې وکړه، کمرې سره خبرې وکړه، ویډیو کمره ځان ته لګوه، ځان سره خبرې وکړه. چې دام نه نو شیشه خو ډېره زیاته ارزانه ده، په 1.5 روپۍ اینه ځان له واله، اینه را وړاندې کړه، اینې سره خبرې وکړه. داسې وایو چې دا زما همشکل دی، بل کس دی ما سره لګی دی، ځان سره خبرې وکړه. کوم موضوع چې دې خوښ وي هغه سټایل هغه لوک جوړ کړه، په کومه موضوع چې خبرې کول غواړې. لکه زه اوس تا له مثالونه در کوم، خبرونو سټایل کې سړی خبرې کوي. ستړي مه شئ، دا شاهکار عثمان خیل دی، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یې. وایي د جدایۍ د کال پوره شو، زه دې اواز پسې غوږونه ګرځومه.
ستړي مشئ، زه رحمان بنیریم او په دې خپرونه کې تاسو سره زه قاری قربان مخاطب کوم چې د السلام علیکم او ستړي مشئ. زه وکیل خان یم او تاسو مې راوستي د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي ته. قاری قربان السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د ټولنیزو رسنیو دا ګوره موضوع ته به هغه موضوع ته ګورې، حالاتو ته ګورې، کوم حالات چې ستا خوښېږي په هغې حالاتو ځان سره وګړېږه، آینې ته وګوره، نو انشاءالله ته به وګورې. ته یو 2 میاشتې دا کار وکړه، ته به وګورې. ما به درنه پوښتنه هم نه کړې، خپله به راته ویې چې تېره هفته چې زه سره کوم وم استاذه په دې هفته کې زه بدل یم، زه خبرې کولی شم. دې خلکو ته زه وایم د عربي او انګلیسي خو ته لرې کړه، خپلې پښتو کې هم دا خلک خبرې نشي کولی. تاسو ته به اندازه لګېدلي په سلونو کې په زرګونو کې داسې خلک وي چې هغه په خپله پښتو ژبه کې مورنۍ ژبه وي، په کور کې سمې کړتې کوي چې غوسه شي، په یو وخت کې په یو 15 دقیقو کې 100 خبرې کوي، خو په میپل کې په سټیج باندې په ډېرو خلکو په منځ کې 2-3 خبرې نشي کولی. یو دغه چاته نشي ویلی، یو تعزیت چاته نشي کولی، خلک ناست دي دا مشر دی او د ده په سر کې نیم سر ویښته به سپین شوي، نو ته هم مشر یې که نه، ته به څو پورې ماشوم یې. مطلب مې دا دی د ټولو نه غټې 2 غلطۍ زمونږ دغه غلطۍ دغه 2 غلطۍ صحیح کوي. خبرې ځان سره وکړئ، که ملګري لا ښه ده، که نه آینه کې وکړئ، کمرې ته وکړئ، دیوال ته وکړئ، پټو ته لاړ شئ، ګوپیانو ټیپرو ته وکړئ، خو خبرې وکړئ، بل ډېرې واورئ، د کولو نه هم ډېرې واورئ. لکه اوس زه خپله عربي مثال عربي اناشید زه ډېر اورم. پښتو نعت چې زما په مخ کې په یوه ورځ کې یو 10 ځلې څوک ولګئ پښتو د نظم زما دومره زر نه یادېږي، ولې هغې سره زما شوق نه، ما غوسې نه اورم. عربي شاعري ښایي د حدیث نه راغستې یا حدیث یې داسې شاعرۍ ته اړولی که نه، معنی یې ښیي د صحابو په باره کې، نو بل مزم کوي، ډېره خواري پې کړي، خوند کوي، نو زه په شوق اورم، بیا هغه زما زر یادېږي که نه. حال دا چې پښتو زما مورنۍ ژبه ده، ولې نه، دا هر څه په شوق پورې ده. نو تاسو کوشش وکړئ 2 خبرې عملي کړئ. کومې ژبې سره چې تاسو مینه لرئ، نو په د هغې ژبې خبرونه واورئ، د هغې ژبې تقریرونه واورئ، د هغې ژبې خبرې واورئ، ډېرې واورئ، ډېرې د شي مطلب د هغې چینل یې سبسکرایب کړئ، هر څه چې نوي راځي هغه ډاونلوډ کوئ، ځان سره په مایکونو کې اورئ. بل خصوصا هغه موضوع چې تاسو خوښوئ په خپل ذاتي ژوند کې، لکه تاسو سیاست ډېر خوښوئ، سیاسي موضوعګانې پې واورئ، تاسو د کاڼو کار خوښوئ، د کاڼو په اړه پې خبرې واورئ، تاسو خبرونه خوښوئ، په هغې ژبه کې خبرونه واورئ. تاسو یقین وکړئ ما به 2 یا 3 میاشتې کورس ټول نه یې کړی د اسپاني ژبې په ترکیه کې. اولني درسونه مې د خپل مالک نجاح سره چې زه ترجمان وم، نایک چې ورته وایي، نو هغې نه مې شروع کړي، بیا مې وروسته کورسونه 2-3 میاشتې وکړه، خو هغې نه ما دومره درس نه دی زده کړی څومره چې ما واورېده. لکه څنګه چې بي بي سي پښتو ده، نو داسې بي بي سي موندو ده، بي بي سي موندو یعنې بي بي سي سپینش اسپاني ژبه. نو زه د هغو خبرونه اورم، هغو بي بي سي ما فالو کړی دی، د هغوی کوم نوي خبرونه راځي، کوم موضوع غټی نو ویډیو ته نه یم اوسګار اډیو ډاونلوډ کوم بیا یې اورم. د ټولو نه ښه خبره ده د هرې ژبې سره چې تاسو مینه کوئ، ماشاءالله دا 2026 زیږدیز کال دی، نړۍ رسېدلې ده، هر څه میلاویږي. اوس په دې روژه کې زه دا نه وایم زه ډېر ګناهګار یم، خو زه د خپل غواړم چې د دین د وجې نه چې لکه زه دینداره سړی یم، زما نه ډېر دینداره شته دی چې صرف د دیندارۍ په نیت اوري، خو زه تاسو ته غواړم چې تاسو د دې نه څه فایده واخلئ. اوس په دې روژه کې د شیخ ابو حسان اسحاق سواتی د ختم او د شیخ عبدالمنان ابو عمر شیخ عبدالمنان صاحب د ختم نه علاوه ما د اسپاني ژبې تفسیر چې قرآن وایي او تفسیر ولا په اسپاني ژبه کې کوي، او د ترکي ژبې تفسیر دا هم شروع کړي. اوس په دې رمضان کې دا اډیو زه اورم، ولې هغه روژه هم ده، یو خرما ده او بلې ثواب دی. په دې ما یو 6-7 کاله مخکې هم خبرې کړې وې، د ټول نه ښه علاج قرآن دی. قرآن نه چې کومه ژبه زده کېږي، قرآن نه چې کوم فصاحت او بلاغت زده کېږي، قرآن نه چې خلک وایي قرآن نه عربي زده کوي، خو زه درته وایم قرآن نه اسپاني زده کوي، قرآن نه ترکي زده کوي، قرآن نه اردو زده کوي، قرآن نه انګلیسي زده کوي، ځکه قرآن کې ښایسته خبرې دي د فصاحت او بلاغت. او د قرآن ترجمه چې چا هم کړي په هره ژبه کې، نو ډېر په احتیاط یې کوي، یو ټکي دغه صحیح معنا سره رالي، نو ډېرې ښایسته خبرې ترې زده کېږي. نو هغه مو سره زه اوس دا دی اورم شروع کړي دي، هغه هم زه ختموم، ولې زه وایم چې دا ژبې مې کمزوري نه شي که نه. ځکه نو مطلب دا چې تاسو کوشش وکړئ کومې ژبې سره تاسو مینه لرئ او تاسو یو چې موږ پکې انټرسټ لرو، ټول نه اولنی شی مینه ده، دلچسپي ده. که ته سره مینه لرې نو ستا یادېږي، هېڅ شی په دنیا کې ناممکن نه دی، خو ته کوشش کوه چې دا اوره ډېر زیات اوره غوږونه 2 دي، خوله دې یوه، غوږونه دې 2 دي، نو په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې 2 به اورې 1 به وایې ګوله که نه. نو واورئ ډېرې، او که د خبرو موقع نه میلاویږي، څوک نه وي، نو په آینه کې او په کمره کې خبرې وکړئ. انشاءالله دا خبرې به ضروري وي او فایدهمنې به وي. الله دې وکړي چې تاسو له فایده درکړي. دا زما د خپل ژوند خپله هغه تجربه ده، 11 کلنه تجربه چې کوم زه د ماشومانو د کوچنیانو د استاذۍ نه واله د اوسه پورې الحمدلله د غټو پورې چې
انلاین په شمول باندې ما هر قسمه استادي وکړله په دغه څلور پنځو ژبو کې زما دا تجربه ده چې څوک غواړي په یوه ژبه کې مهارت حاصل کړي او چالاکه شي د ټولو نه مخکې دته جرأت دغه پکار دی چې دا په ځان باندې عملي کړي چې 1 ساعت یا 2 ساعت د دغې ژبې چې هر څه دا دی اوري قرآن ترجمه دی اوري د دغې ژبې خو اوري ان شاء الله دا زما وعده ده الله به دې قوي کوي او الله به درته کوي والسلام علیکم ورحمت الله ښه روژه ولرئ ښې شپې ولرئ ښه عبادتونه ولرئ الله مو عبادتونه قبول السلام علیکم